په انګریزي کې وایي بهار is the king of all seasons. زما نوم دی طاهره خان. زه د یو کې هغه برټش پښتون اسوسییشن هغه د انګریز د ویمنز وینګ هغه صدر یم او په انګلند کې زه پروفیسور یم. دلته زه د دیر سره تعلق ساتم. زما مور او پلار ټول د دیر هغه موږ د دیر هغه تیمرګره. ماشاءالله الحمدلله سبحان الله. دا خو ډېر ښایسته موسم دی. په انګریزي کې وایي بهار is the king of all seasons because په دې موسم کې هر څه یو قسم بیرته ژوندی کیږي، بیرته روشني راځي. زما په شان د داسې مشران موږ خپل هډوکي د نور د ګرم کولی شو. کچ کچ ماشومان ښایسته ښایسته کپړې واغوندي، هغه د بوسکي کپړې او دا پیړې کپړې چې دي که نه هغه د هغه د بل موسم ته پرېږدي او ښکلې پاکې کپړې سپکې سپکې کپړې واغوندي. او دا موسم داسې دی چې د دې کې ډېره برکت دی، ډېر برکت دی. ورځې مې ګودي، خوب هم پکې کولی شي. نو ماشاءالله ډېر ښایسته موسم دی، ډېر اهمیت لري. ماشاءالله د هغه د هلته انګلند کې چې سپرینګ راشي که نو بیا هم وینټر وي. انسان داسې محسوس نه کوي چې کله په موسم کې تبدیل راشي. هغه جون جولای کې بیا تبدیل راځي او دلته الحمدلله تبدیل راغی. انسان محسوسوي، انسان خوشحالوي، انسان ډېر د خدای شکر ادا کوي چې ګوره دا موسم دی او ګوره دا ښایسته ښایسته ګلونه راشي. دننه زړه کې انسان ډېر خوشحالوي. زه خو دا پیغام کوم چې کله ستاسو سره که نه لږ پیسې جمع کوئ، فضول خرچې مه کوئ. ما ته معلوم دی مهنګایي ده، خو دې مهنګایي کې بیا هم تاسو یو طرف ته لږ پیسې جمع کوئ او راځئ خپل وطن ته راځئ. او چې چاته معلوم دی یا معلوم نه دی، ما ته معلوم دی چې هلته مسلمانانو بار وطنونو کې هغه ویټامین ډي ډیفیشنسي ده د کرونا وجې نه. او هغې ټولو بهترین علاج دا دی چې خپل وطن ته راشئ او دا نور چې دی که نه د نور ته ځان لږ دا هډوکي ګرم کړئ، تاسو به ښه شئ.